طالبان، پاکستان او د افغانستان ملي شتمنۍ په دې ورځو کې هغه موضوعات دي چې ډېری افغانان یې خفه کړي. دا ملي شتمنۍ ولې پاکستان ته وړل کیږي؟ افغانستان کې ولې بیا کلداره رواج کیږي؟ د کونړ لرګي څنګه پاکستان ته روان دي؟ آیا طالبانو له پاکستان سره معامله کړې ده که خوب وړي دي؟ دا او نورې ډېرې خبرې په دغه ویډیو کې کتلی شئ. نو د ویډیو تر پایه ضرور زموږ سره اوسئ او سوله افغان یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. پښتني ناصر 2 ویډیوګانې په خپله فیسبوک پاڼه خپرې کړي او ورته یې لیکلي دي چې هی جنرال مبینه و حماسي، هی نور مشرانو او سرسبیله طالبانو، هی تاسو ته وایمه غږ مې درځي که نه؟ د لارو او کوڅو واړه وږي او غریب غلو باندې منوم کوئ، کله یې مخونه توروئ او کله یې لاسونه پرې کوئ، خو په دې شیانو ولس نه غولېږي. د خلکو فکرونه مه غلطوئ. که رښتیا هم غله نیسئ راشئ چې موږ یې درته وښایو. غټ غټ غله ونیسئ، دا واړه غله ماړه کړئ، کار ورکړئ. دا وږي او مجبوره دي، دوی ته د رزق او کار غم وخورئ. د وخت د حاکم وظیفه همدا ده که شریعت پلي کوئ. دا غله نه دي، دا مجبوره دي. تاسو هغه غټ غټ غله راګیر کړئ، د ولس مخې ته ورته جزا ورکړئ چې موږ پوه شو تاسو شریعت پلي کوئ. اسلامي نظام حاکم کولو ته راغلي یاست، نه د پاکستان فرمان پلي کولو ته. تاسو ړانده یاست چې دا غله نه وینئ؟ که وینئ یې نو ولې غږ نه پورته کوئ؟ ولې یې مخنیوی نه کوئ؟ ولس له تاسو ځواب غواړي. دا د ملي ځواکونو مهمات څه شول؟ دا د کونړ لرګي ولې داسې سیند کې پاکستان په لور روان دي؟ د دې عامل څوک دی؟ پیدا یې کړئ که نه؟ د کونړ سیند ته یې همداسې ور واچوئ که نه چې خپل مردار وجود یې هم پاکستان ته ولاړ شي. که رښتیا عدالت پلي کوئ له غټانو یې شروع وکړئ. اول د کونړ د لرګیو غل پیدا کړئ. پښتنه وایي د طالب مشاورینو خواخوږ او چمچو دا غږ مې د طالب تر مشرانو ورسوئ. طالبانو قدرت ته رسیدل په جنگ وحشت یا د بادار په مرسته اسانه ده، خو د قدرت ساتل او خود مختاره حاکمیت کول ډیر سخت دی. هره ورځ پاکستان ستاسې د حاکمیت یوه پایه درسستوي او بالاخره به مو د پښو وغورځوي. په دې خو ټول پوهیږي چې تاسو کې دومره پوه څوک نشته دی چې دا حال کنټرول کړي. مراجعه وکړئ ولس ته، پخوانیو کدرونو ته. جوړ سیستم په لاس ته راغلی، مه یې فلجوئ. بیرته یې په هغو خلکو فعال کړئ چې د مخه ورسره بلد وو. دا سیستم یې چلوه. زه دا قدرت هم ستاسې، خو د 15 میلیونو جنګ ځپلي بدبخته او ستړي ولس ژوند سره لوبې مه کوئ. خدای ته وګورئ. امنیت او قدرت ستاسې سیستم بیرته خلکو ته ورکړئ چې درته یې روان کړي. پښتنه زیاتوي سمه ده چې زموږ پیسه کنګل شوې، بازار کې مو ډالر او افغانۍ کمې دي، خو عقل خو مو کنګل شوی نه دی که نه؟ باید د بدیل لارو په لټه کې شو. زما په نظر خو یو حل لاره ده چې د پاکستان وارداتو کې کمی راوستل شي. ډېرې نورې لارې او چارې به هم وي که زموږ اقتصاد برخه کې پوه تجاران او عالمان لاس په کار شي. د کالدارې دا ډول مروج کول خو به د لنډ مدت مشکل حل کړي، خو په اوږد مدت کې لوی سردرد به راتلونکي کې جوړ شي. لنډ فکر مه کوئ. ملي تجاران باید دې برخه کې د طالب مشرانو سرونه ورخلاص کړي. دا خبره ساده مه ګڼئ. د دې ډول ډنګ به مو سبا غوږونه درسیري کړي. لا هم وخت شته، خپل غږ اوچت کړئ. پښتنه وړاندې وایي که غواړئ چې د پاکستان اقتصادي او سیاسي قبضه نه خلاص شو راسره ملګري شئ. د مبارزې دوهم شرط د پاکستان نه د خوراکي موادو چې ضرورت یې نه وي وارد کول او داخل کې پلورل. د یو کال لپاره هغه شیان چې له پاکستان څخه تولیدیږي او ضرورت مو نه وي مه اخلئ. د پاکستاني چرګانو او هګیو خوراک کم کړئ، په ځای یې کم وخورئ، وطني وخورئ. خیر د پاکستاني وریجو پر ځای وطني وخورئ. ایرانی یا هندي وریجې واخلئ. که خپله ښه راتلونکی غواړئ لږ مو د خولې د مزو څخه تیر شئ، په ځان لږ سختي راولئ. د وطن میوې او ترکاري وخورئ. د پاکستاني میوې نه تر یو څه وخته پورې ډډه وکړئ چې د تجارت په کالدارو پیرلو او د پرچون فروش بیرته په کالدارو پلورلو ته حاجت نشي. که د مبارزې نارې وهئ، مبارزه همداسې قرباني غواړي. ګاندي خو به پیژنئ، هغه په لوڅو پښو وږی نس او نیم لوڅ بدن باندې مبارزه وکړه. تاسو ته خو دومره سختي هم نشته. آیا دا شرط پوره کولی شئ؟ ستاسو په زړه کې واده او تصمیم نیول کافي ده. وطن پاله تجارانو او بااحساس افغانانو کوښښ وکړئ چې د پاکستان پر ځای له تاجکستان او ترکمنستان نه مواد وارد کړئ تر هغه چې زموږ اقتصاد عادي حالات ته راشي.
که یو وار کالداره مروجه شوه بیا به یې لمن ټولول ډیره سخته وي. بیا د پاکستان غلامۍ په ځان قبوله کړئ. نو که غواړئ کالداره مروجه نشي بیا نو دومره سختۍ در باندې تحمل کړئ. د پردو د ګټو دپاره یو وار بیا دا سختي په ځان واخلئ. د ځان دپاره د افغانستان لپاره د بېځایه پاکستاني توکو اخیستو ډډه وکړئ. کوښښ وکړئ چې د نورو هیوادونو وارداتو باندې ګزاره وکړئ. پښتانه اخر کې وایي مه پرېږدئ چې پاکستان مو د هر څه واکدار شي. او په همدې حال کې بیا د کونړ په اړه پر خپلې فیسبوک پاڼې باندې وږمه افغان هم لیکلي دي چې د کونړ د سیند نامردې څپې د افغان وطن پرې شوي اندامونه له ځان سره پنجاب ته لیږدوي. پر وطن ننګ وکړئ. خپل هویت په یوې پاکستانۍ روپۍ مه پلورئ. خپل ټاټوبي ته پنجابیان مه در پرېږدئ. مرګ په پاکستان. همدارنګه اجمل ستانکزی هم په ورته وخت کې لیکي چې ویډیو مې لیده چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات پکې ان په لاهور کې د غنیمت د مال په نوم خرڅیږي. ولې زما د اردو تجهیزات غنیمت دي؟ بیا دا د غنیمت مال چا دغه ځای ته وړی؟ یو وخت به موږ خپلو پلرونو ته غوسه وو چې څنګه د دوی تر سترګو لاندې پاکستان زموږ اردو او نظام له منځه یوړه او وسایل او وسایط یې پاکستان ته کباړ کړل. خو اوس به زموږ راتلونکی نسل موږ ته په همدې کار غوسوي. فکر نه کوم چې افغانان له دې کارو زده کړه وکړي. افغانان به تل د دین له لارې غلطیږي. هیواد او نظام به یې ورانیږي او وسایل او وسایط به یې د دښمن هیواد ته وړل کیږي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. په دې اړه که تاسو هم نظریات لرئ په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله افغان یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان. تل دې وي افغانستان. ژوندی دې وي افغانستان.